د نبی علیہ السلام رشته راله چې ام سلمہ که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه. په ژوند کې خوشحالۍ راتلل دام د الله د طرف نه امتحان وي، غم او مصیبت راتلل هم د الله تبارک وتعالی د طرف نه امتحان وي. لکه سوره ملک الله تبارک وتعالی فرمایي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله مرګ هم پیدا کړی دی او ژوند هم پیدا کړی دی. ازمیخ کوي پتاسو باندې، امتحان کوي پتاسو باندې چې پتاسو کې کم انسان خیسته عمل کوونکی دی. خیسته عمل ویلی دی، ډیر عمل نه دی ویلی. اشاره د دې خبرې ته کو عمل ډیر شي خو چې د نبی علیہ السلام د سنتو خلاف اس پیدا نه لري. خیسته عمل هغه دی چې کم د الله او د الله د رسول په طریقو باندې وکړی شي. نو ژوند هم دی، مرګ هم دی. دغه آیت مبارکه ته کو وګوري الله تبارک وتعالی مرګ لومبی کړی دی په ژوند باندې. حالانکه اول ژوند دی او مرګ خو وروستو راځي که نه، خو دغه آیت کې الله مرګ لومبی کړی په ژوند باندې. مفسرین د دې نکتې بیان کوي، وی الله مرګ په ژوند ولې مقدم کړی او مخکې کړی دی؟ اشاره د دې خبرې ته چې په دنیا کې ژوند تیری نو مرګ به ځان ته مخې ته ساتي. مرګ به نه یېری، دنیا کې ژوند کوه خو دا خبره مه هېروه چې په ما پسې مرګ هم را روان دی. مرګ په هر ټایم کې ځان ته یاد ساته، هسې نه چې چېرته د دین د چوکاټه ونوځي. د اسلام د شریعت چې کوم حدود دي پولې دي هسې نه چې هغه کراس کړه او د هغې نه اخوا لاړ شي. ژوند کوه خو ځان ته مرګ یاد ساته. ژوند الله راکړی دی نو په دې ژوند کې به خوشحالۍ هم وي، نو په دې ژوند کې به غمونه هم وي. په دغه آیت کې الله لومبی مرګ ذکر کړی، وروستو ژوند یې ذکر کړی دی. د دې وجې نه موږ به د دغه آیت مطابق اول د غم او د مصیبت بیان وکړو. دنیا ته الله را لېږلي یو، الله تبارک وتعالی راله نیټه هم مقرر کړې ده. یو وخت را روان دی او په هغې کې به د دې دنیا نه ځې د خپلو خپلوانو نه به جدا کېږي. هغې له تیاری پکار دی. نو چې مرګ راځي نو ژوندو له څه کول پکار دي؟ دوی به څه کوي؟ غم خو به په هر کور کې راځي که نه؟ هر کور کې غم راتلونکی دی. دې ته به موږ ذهناً ځان تیار ساتو. هر کور کې غم او مصیبت راتلونکی دی. نو چې غم راځي نو آیا په دې کې طریقه د شریعت څه ده؟ نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي کو چرته د یو انسان زنکدن شروع دی حالت د مرګ کې دی، ژوندو له څه کول پکار دي په دې ټایم کې؟ نو حدیث مبارک کې راځي تاسو دغه کس ته تلقین د لا اله الا الله کوئ. کم خلک چې ژوندی دی نو د چا چې زنکدن شروع دی د هغه په خوا کې دي کینی او د لا اله الا الله کلمې تلقین دي کوي. تلقین د کلمې به څنګه وي؟ دته به نه وایي چې ته کلمه ووایه، ځکه هغه د زنکدن په سختو کې دی، هغه د بیمارۍ په سختو کې دی. کو ته ورته ووایي شابه کلمه ووایه او شابه تلوار وکړه کلمه ووایه، هسې نه چې هغه په دغه ټایم کې د کلمې نه چېرته انکار ونه کړي. کو په دغه ټایم کې هغه د کلمې نه انکار وکړو چې نه وایم کلمه، الله دې نه کړي هسې نه چې د کفر په حالت کې د دنیا نه لاړ شي. نو ته به هغه ته نه وایي چې کلمه ووایه، بلکې ته به په تیز اواز باندې کلمه د مړي په د چا چې زنکدن دی د هغه په خوا کې به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه به تیزه تیزه وایي. امید د رب نه دا چې د هغه په ژبه باندې هم دا کلمه جاري شي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لقنوا موتاکم، تاسو خپلو مړو ته تلقین کوئ لا اله الا الله په لا اله الا الله کلمې سره. دا تلقین به ولې کوي؟ ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي د چا چې په ژبه باندې اخري خبره داراله چې لا اله الا الله، نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو. نو ته ورته په خوا کې په تیزه تیزه وایه لا اله الا الله، کیدای شي د هغه په ژبه باندې هم شروع شي لا اله الا الله، او دا د هغه اخري کلمه شوه، بس دا انسان جنتی دی. دا اخري خبره د هغه شوه، دا انسان څه دی؟ جنتی دی.
خدا نه کله کله موږ د یو مړي په خوا کې د یو انسان په خوا کې ناست یو د هغه په ژبه باندې کلمه رانشي هېڅ هم ونه وایي یا کله موږ خبر هم نه یو د هغه د شپې ساه ختلی خلک سهار خبر شي ما پاسه و هغه مړو نو ته به څه وایي چې دا مسلمان نه دی نه دا مسلمان دی دا مسلمان دی کافر به هله و چې هغه د کلمې نه انکار کړی وي دا مسلمان دی سره د کلمې د دنیا نه تللی دی خو به هر حال طریقه دا ده چې په یو کور کې یو انسان مریض زما ستا دا ذمواري ده چې د هغه په خوا کې کینو او په تیزه تیزه باندې تلقین د کلمې ورته کوو لا اله الا الله دا کلمه ورته وایو کله چې دا انسان وفات شو دویمه طریقه بیا څه ده دویمه طریقه دا ده چې د هغه سترګې غړېدلې پاتې شي د هغه خوله وازه پاتې شي خپې لاسې کاږه واږه پاتې شي نو طریقه دا ده چې د هغه سترګې پټې کړه خوله وله راټوله کړه زنه وله وتړه خپې لاس ورله سم کړه کله چې یو انسان وفات شي د ده سترګې اکثر غړېدلې پاتې کېږي او تاسو به په حالت د ځنکدن کې انسان لیدلی د سترګې اسمان ته نیولي د سترګې اسمان ته ولې نیولي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الروح اذا قبض تبعه البصر نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې روح قبض کړی شي که نه نو دا روح چې کله اسمان ته خیږي نو دا سترګې ورته داسې ګوري دې روح ته ګوري نو دا روح اسمان ته روانه یو د ورته کتل د سترګې دکه شانتې غړېدلې پاتې شوي نو چې غړېدلې پاتې شي په دې سترګو ورله لاس راوکاږه سترګې ورله پټې کړه حدیث مبارک کې راځي ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیمار و نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغی چې پوښتنې له ورغی خپلوان بچي او ښځه ګیر چاپېره ټول ناست و د هغه حالت د ځنکدن و سخته پرې وه نو کله چې د هغه نه روح ووتو خلک پوه نه شو نبی علیه الصلاة والسلام ورله داسې په دې سترګو لاس راوکاږه او دا سترګې ورله پټې کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایل وی ان الروح اذا قبض تبعه البصر کله چې روح قبض کړي شي نو دا نظر هغه ته ګوري ځکه دا سترګې غړېدلې پاتې کېږي نو چې دا خبره نبی علیہ السلام څنګه وکړه نو فزج الناس خلکو شور وکړو جړاګانې شروع شي خلک پوه شو چې ابو سلمه خو وفات شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی لا تدعوا على انفسکم الا بخیر په دې ټایم کې ځان ته خیری مه کوئ بدې ردې مه وایئ بلکې د خیر خبره کوئ چې الله ستا امانت او تا رانه واغستو د خیر خبره کوئ ځان ته خیرې مه کوئ ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ان الملائکة یؤمنون علی ما تقولون تاسو چې دا کمې خبرې په دې ټایم کې کوئ په دې باندې فرشتې آمین وایي نو ډېر کله ته په غمونو کې موږ لیدلي زنانه چې الله ما مړه کړي او ما برباده کړي او ما تباه کړي دا خو دا کیسې کوي خو په دې باندې ګوره فرشتې آمین وایي دې باندې فرشتې امین وایي نو نبی علیہ السلام وفرمایل تاسو په دې ټایم کې غلطي خبرې مه کوئ تاسو په دې خبرو باندې فرشتې امین وایي بیا د ابو سلمه رضی الله تعالی عنها بیبي وه ام سلمه رضی الله تعالی عنها دی ویل زما د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېره مینه وه د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د یو بل سره ډېره زیاته مینه وه دا ښځه خاوند په یو بل ډېر مینو دا ابو سلمه رضی الله تعالی چې کله بیمار شو کنه دې ام سلمه رضی الله تعالی عنها ویل وی الله دې سکینه خو کسه شو په د بز دې سي جاړه کوم چې تاریخ په یاد ساتي زه به خپل خاون پسې داسې جاړم چې دنیا به یاد ساتي داسې جاړه به پسې کومه خو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چې کله تاسو کې یو انسان وفات شي کنه نو تاسو انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر کوي صبر نو چې ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو ما یې جړه کوم نو دلته راته د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک روایت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی صبر کوي انا لله و انا الیه راجعون وایي بما په دغه ټایم کې دغه کلمه وایله انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه مې وایله او دا مې وی چې الله مال د دینه بهتر راکړي نبی علیہ السلام فرمایلی چې انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا دعا کول الله چې ما تر دینه سره راکړه خیسته وره راکړه دا مې وی خو په زړه کې مې چې د ابو سلمه غونته خاوند به ما ته چرته میلو شي
د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دا خو مې وي چې الله ماته د دنه غوره راکا خو په زړه کې مې وي چې د ابو سلمه غونته خاوند به ماته چېرته میلاویږي خو بس د نبی علیہ السلام حدیث او ما پې عمل وکړو وی وخت تېر نه اوسه موده پس ماته د نبی علیہ السلام رشته راله د نبی علیہ السلام رشته راله چې ام سلمه که ستا خوښه نو ته زما په بیبیانو کې داخله شه وی ما ولیدل چې د ابو سلمه نه د نبی علیہ السلام ډیر زیات غوره او بهتر خاوند ماته الله نصیب کو چې هغه د دواړو جهانو سردار دی د دواړو جهانو سردار دی نو د دې وجه نه چې تکلیف راغې مصیبت راغې صبر کوا او انا لله و انا الیه راجعون وایا او چې کله دې صبر وکړو څه بدله به درته میلاویږي الله تبارک وتعالی دا غي بدله ذکر کړی کنه ان الله مع الصابرین الله د صبرناکو ملګری دی د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې زه دې ملګری یم د یو نیک عمل متعلق الله دا نه دی فرمایلی چې دا عمل دی وکړو ملګری دی زه یم بلکې د صبر متعلق دا ولی چې صبر دی وکړو نو زه دې ملګری یم نو چې الله دې ملګری شنو پاتې څه شو بیا کمې د څه شي راغی نو مصیبت پر راضی غم پر راضی تکلیف پر راضی خو سبا وایي انا لله و انا الیه راجعون وایي او صبر وکړئ نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کله د یو مسلمان بچې مړ شي او فرشتې ترې روح واخلي او دا فرشتې دا روح اسمانونو ته اوسي نو الله تبارک وتعالی د دې فرشتو نه تپوس کوي وایي اخذتم ولد عبدي تاسو زما د بنده بچی نه روح واغستو داغه نه خو داغه بچی قبض کو زما د بنده نه تاسو بچی واغستو فرشتي ورته وی الله او مونږ دا غستا د بنده نه بچی واغزه چې ستا حکم وو بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي اخذتم ثمرة فؤاده تاسو زما د بنده د زړه می وو شو کوله زکه بچی چې د زړه می و ده د زړه می و ده نو تاسو زما د بنده د زړه می ورو شو کوله فرشتي وته او الله مونږ ستا د بنده د زړه می ورو شو کوله ځکه ستا حکم بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي زما بنده سوي تاسو چې داغه د بچی نه روح واغستو داغه نه خو داغه د زړه می ورو شو کوله په دغه ټایم کې زما بنده سو ویلو فرشتي ورته وی حمدک واسترجع الله ستا حمد بیان کو واسترجعوا انا لله و انا الیه راجعون وی الله تبارک وتعالی فرمای سره د خپل علم چې الله تفته د بیان د پرشتو نه تفوس کوي ښا تاسو داغه د زړه می وشو کوله تاسو داغه نه داغه بچی غستو په دغه ټیم کې ما زما حمد وی په دغه ټیم کې هغه انا لله و الیه صبر کو پرشتو ته او الله ستا حمد بیانو الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي ویلاړې شي په جنت کې یو محل او یو بنگله جوړه کړي یو محل جوړ کړي او یو بنگله جوړه کړي او په دې گیټ او په دې ورته ولیکي بیت الحمد وسموه بیت الحمد هغه وسموه بیت الحمد هغه لنوم بیت الحمد کېدی دغه بنگلې له دغه کور لره بیت الحمد نوم کېدی دا د هغه چا بنگله ده چې ما د هغه نه بچی واغسته هغه بیا هم زما حمد وي دا هغه چا کور دی او دا هغه چا بنگله ده الله نو په هر ټایم کې به د الله حمد بیانوي د الله شکر به ادا کوي علماء یو واقع لیکلی ده او یو عالم او یو مولوي صاحب دغه زوی وفات شو بچی وفات شو دی په دې بچی باندې ډیر زیات مینو هر سړی په خپل بچی باندې میني نو چې کله بچی وفات شو دی په هغه پسې ډیر غمجن ډیر زیات پسې خفه د درس او تدریس پرې خود او بیانونه پرې خودل سبقونه ویلې پرې خودل ځان له یو کوټه او پای کې بناست او جړل به خلک پریشان شو چیرې مولوی صاحب خود دین کاروم پرې خود په بچی پسې اوس د کوټې نه روزینه او د چا سره میلاویږي نه خلکو په ډیر واسو کو خود د مولوی صاحب زړه ته اطمینان نه راته یو زنانه او خيار زنانه وا هغه ویلو تاسو ما دې مولوی صاحب خواله لګ ورفري دی زه د سره یو دوه خبرې کول غواړم بس مولوی صاحب نه اجازه ته وغوښته شو یو زنانه د ستا د ملاقات خواهش لري راتلی شي وی را دي شي دا زنانه لاړه وی مولانا صاحب یو مسله ده د هغې تپوس درنه کومه وی وکړه څه مسله ده زنانه ورته ویل وی زما یو ګاونډی وه نو زمونږ خادي و ما د هغې نه سوالي کالی واغستو یو خادي و هغې له تلم د زنانو دا عادت دی د یو بل کالي ور واچوي
نو زه خاطی لتلم نو د هغې نه مې سوالي کالی واغستو والی وې یا هر څه د سرو مهر هغه مې ترې واغستو خو د یوې ورځې 2 ورځو دپاره مې ترې اخیستی و هغه خادي پکې ما تېره کړله بیا هغې زنانه هم څه ونه ویل او ما هم څه ونه ویل هغه کالی زما سره پاتې شو ها وخت تېرېدو کلونه پکې تېر شو هغه کالی ما کلونه استعمال کو چې په کلونو مې استعمال کړو اوس راپسې هغې زنانه سوال جواب کړی دی چې زما هغه کالی ما ته حواله کړه خو زما د کالي نه اوس زړه نه کېږي زه یې ولې نه ورکوم زړه مې دې نه کېږي ځکه دومره وخت ما استعمال کړی دی نو هغه مولانا ورته غوسه شوي عجیبه ښځه نو هغې درله کالی درکړی د یوې ورځې دپاره او هغې څه ونه وایي تا په کلونو باندې استعمال کو دومره وخت دې استعمال کو او اوس چې درنه غواړې نو د هغې شکر نه ادا کوي نو موټکر پې شوي ورکوي نه اوسو دا ته څه عجیبه ښځه هغې ته د هغې کالی ولکه او شکر یې ادا کړه چې د 2 ورځو مې اغستی و سوالي او تا را سره په کلونو پاتې کړو نو هغې زنانه ورته وي مولانا صاحب الله دې ستا په حال باندې رحم وکړي چې دا مسله ما ته بیانوي نه په دې مسله اول په خپله هم سوچ وکړه په دې په خپله سوچ وکړه دا بچی چې الله تعالی درکړی او ستا په قدرت او په طاقت کې د یوې ورځې هم نه دا خو نه الله سبا هم اخیستی شو دا بچی خو هغه بچی درله الله دومره وخت درکو چې اوس الله خپل امانت واغسته نو ته پسې خپی مسلې دې پرې خو دې په ګوټ کې کېناستې نو دا مسله خو ما ته بیانوي چې دا ښځې شکریا ادا کړه نو ته د الله شکرې ولې نه ادا کوې چې بچی نه واپس واغستو دا خو د الله امانت او الله خپل امانت واغستو او د مولانا صاحب سر خلاص شو چې ښځې خو ډېر زه ښه پوه وکړم مسله هغې ته بیانوم په خپله مې پې عمل نشته دی نو مولانا صاحب د هغې ځای نه توبه ویسته او ورووته خپل درس او تدریس دوباره شروع کړو مقصد مې دا و چې غم به راځي مصیبت به راځي خو د الله شکر به په هر حالت کې ادا کوي د الله شکر به ادا کوي او چې کله په کور کې غم راغی نو بیا پسې جړه او پریاد کول چغې وهل ویر کول دا په شریعت کې ممنوع دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة 2 आवाज لري چې دا الله ته په دنیا او په آخرت کې ډیر زیات ناخوښه دي لعنتی اوازونه دي لعنتی اوازونه الله دې نه ډیر زیات نفرت کوي 2 आवाज دي کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو आवाज د ټنګ ټکور د غانو بجانو आवाज د ټنګ ټکور आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه دی لعنتی आवाज دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ویر आवाज په خادای کې د ټنګ ټکور आवाज او په غم کې د ویر आवाज دا الله ته ډیر زیات ناخوښه आवाजونه دي او لعنتی आवाजونه دي الله تبارک وتعالى ته ډیر زیات نفرت کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله تبارک وتعالى فرمایي دا لعنتی आवाजونه دي او مونږ پښتانه سوای زمونږ پښتانه وایي وی غم په ویر او خادي په ټنګ ټکور ښایسته کېږي هغه خادي ده چې ټنګ ټکور پکې نه هغه غم دی چې ویر پکې نه وي نو مونږ وایو خادي په ټنګ ټکور او غم په ویر باندې ښایسته کېږي خادي په ټنګ ټکور نه ښایسته کېږي په دې ټنګ ټکور د ځان هم برباد کړو د کور نه د برکتونه هم ختم کړو یا څومره غوبل په دې خادۍ کې وي که نه دا څومره ټنګ ټکور که نه میاشت بعد معلومات کوه خو اخینګور یو بل ته لاندې وتي صحیح شو بیا وای دا مې څه بلا را دنده کړه خو چې راوستې مې دنه په کور کې مې غوبل جوړ دی نو غوبل به جوړلی په کومه ورځ چې تا راوسته تا د رحمت فرشتې د کور نه لېږلې وي ستا په کور کې هغه درز غوبل جوړو چې تا پکې شریعت پیژندم نه تا اسلام پیژندم نه نو د کور نه د فرشتې د واده په ورځ رخصتې کړي نو اوس خامخا د انګور نه به درته بلا جوړی اوس نو دا لعنتي اوازونه دي د دې نه فریض پکار دی په خادۍ کې ټنګ ټکور او په غم کې ویر کول جړه فریاد کول الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهلیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای زما امتی نه دی هغه انسان کو نارینه دی او کو زنانه د زما د امت نه د سره دینا کم انسان چې په غم کې مخونه وخی په غم کې څه وخی مخونه وخی وشق الجيوب او د ځان نه کپړې شلې ودعا بدعوه الجاهلیه او د جاهلیت هغه چغې وي بس الله زه دې لیدلی ومنو زما بچی دې لیدلی ونو د بل چا دپاره غم نشته خو ما دپاره غمونه دي نو د جاهلیت چغې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا زما د امت نه د سره دی نه دغه انسان حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کمې زنانه چې په غمونو کې ویر
او دا مړه شوه نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې به د دې په بدن باندې د ګوګړو جامې وي د ګوګړو جامې به وي دا ګوګړ چې دی که نه دا ډېر ناکاره څیز دی یو ورم زیات کوي دویم په بدن پورې د ربړ غونتان خلي مو او دریم بدبویي هم ډېره زیاته کوي نو کمې زنانه چې په غمونو کې ویر که ویر د قیامت په ورځ باندې به د هغې په بدن پورې ګوګړ انختی وي الله دې فنا راکړي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی اربع فی امتی من امر الجاهلیه څلور خبرې داسې دي څلور خبرې چې زما په امت کې دا د جاهلیت هغه خویونه را روان دي د جاهلیت په دور کې به چې خلکو دا کم کارونه کول زما په امت کې دغه څلور خبرې د جاهلیت را روانې دي کمې یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الفخر فی الانصاب په نسب باندې فخر کول نسب باندې څه کولو فخر کول زه خو پلان کې منو زه خو پښتون یم منو زه خو ډینګې منو دې خبرو له اعتبار نشته دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې غوروالي او ښکتوالي په تقوا سره دی چې څومره در پکې تقوا وه دومره د الله په نسبت باندې ته اوچت وي او چې تقوا در پکې نه وه ته د دنیا بادشاه دی ولې نه د الله په در کې ستا د سره قیمت د ماشي د وزر هم نشته د ماشي د وزر هم نستا قیمت نشته دی ته خو وایي زه د کلي ملک یما پښتون یما پلانکې یما ډینګې یما خو چې فاسق او فاجر د الله په دربار کې د ماشي د وزر نه هم سپکې ځکه د الله په نسبت باندې معیار د اوچتوالي چې دغه تقوا ده نو الفخر فی الانصاب فخر کول په نسب دا جاهلیت خبرې دي او نبی اسلام فرمایي دا زما په امت کې را روانې دي دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والطعن فی الانصاب په نسب باندې طعن لګول مړه دا ماته خبرې کې کسبګر سړی دی سړی دته وګوره خبرو ته وګوره زموږ دا خبرې دي که نه طعن کول په نسب باندې دا خو کمزوري خاندان والا دی او کمزوری سړی دی دې ماته خبرې کوي دا د جاهلیت خوی دی در جاهلیت خوی دی او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والاستقاء فی النجوم باران معلومول پستور سره دا د جاهلیت طریقه وه چې باران به وشو نو مسلمانانو به وي موږ باندې الله باران وورو موږ باندې الله تبارک وتعالی باران وورو او کفارو به څه ویل دا پلان کې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه دا باران وشو دا پلان کې ستوری ښکاره شو د هغه د وجې نه باران وشو هغوی به په ستورو باندې باران چې دا ستوری راشي باران کېږي او چې دا ستوری راشي باران کېږي لکه زموږ د خلکو هم دا یوه نظریه غونته ده که نه چې په پلان کې موسم کې باران دی پلان کې هغه په هر حال تجربه ده چې دې موسم کې خو بالکل داسې کول چې په دې موسم کې به باران یو بیا به نه دا غلط خبره ده ډېر کله ته په شکال تېر شي باران موږ په سترګو هم ونه وینو داسې که نه او کله ناکله د باران موسم نه او بارانونه الله تبارک وتعالی راووروي بس دا د الله په قدرت کې ده او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي النیاحة ویر کول دا ویر د جاهلیت د زنانه و عادت و یو سړی چې به مړ کېده که نه هغه به وصیت که په ما باندې به جړا کوئ په ما باندې به څه کوئ چې خلکو ته پته ولګي چې دا خو ډېر غټ سړی مړ دی په ما باندې به جړا کوئ او مخصوص زنانه به وي هغې له به خلکو پیسې ورکولې چې دا دومره پیسې والا راشه زموږ په مړي باندې څه وکړه جړا وکړه هغه چې به راغله جزاله به خپله ټاپه کیس شروع کړه چې دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و دا خو داسې سړی و جړل به جو ښځو به سره دغه کیسه به شروع وه دا د جاهلیت طریقه ده دا د جاهلیت طریقه ده هغې به په پیسو باندې ښځې راوستې نن زمانه کې خلک به پیسو نه راولي خو د خپل کور هغه د پیسو هغې نه تیزې دي په کلي کې داسې زنانه مشهورې وي هله وي پلانکی راله ګوره او ته ښه دا به اوس جړا کوي هېڅ پیلې په مړي به پړ مخې را پرېوځي دا ستا سره ستا سره چې ته پرې پړ مخې را پرېوځئ دا به راپرې ته و چې د دې پلار چېرته مړ دی پړ مخې به راوروځي یو غوغا به جوړ کوي یو چل به جوړ کړي او ټولې ښځې ویله پلانکی راله پلانکی جدا شي دغې پلانکی توام اور د جهنم دی ځای دی ځان څه کیسه شروع کړې ده نو مخکې به خلکو پیسې ورکولې نن سبا په کلي کې بې پیسو میلاویږي پردو مړو پسې به ځي او پړ مخې به پرې راتاویږي او جړا به کوي دا په شریعت کې د سره شته دی نه نو النیاحة ویر کول په غم کې نبی اسلام فرمایي دا څلور خبرې د جاهلیت په دې امت کې را روانې دي ها غم راغی مصیبت راغی انسان د زړه ته تکلیف رسي د سترګو نه اوښکې هم بهیږي سعد رضی الله تعالی عنه بیمار دی نبی علیه الصلاة والسلام یې پوښتنې له ورغې چې ورغې د هغه ځنکدن شروع چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وکتل د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شو مبارکو سترګو نه اوښکې روانې شي دغرنګې د نبی علیه الصلاة والسلام د وصي وفات کېدو غالبا د زینب رضی الله تعالی عنها زوی و نبی علیه الصلاة والسلام پسې سوال جواب وکړو زما بابا ته ووایي چې مونږ کره لږ راشي نبی علیه السلام په سکار باندې مصروف و وایي زما لور ته وایي چې صبر کوه صبر کوه
بیا به هغې سوال جواب وکړي بابا ته ووایه چې لږ راشي که نه نبی علیه صلات وسلام چې لاړو دا نوسې په غېږ کې چې راواغست د هغه ځنکده نو د نبی علیه السلام په غېږ کې پروت او ساه یې ورکړه د نبی علیه السلام د مبارکو سترګو نه اوښکې روانې وې سترګې جاړي اوښکې به یې یقینا چې کله د نبی علیه السلام خپل بچی وفات کېدو ابراهیم رضی الله تعالی عنه چې هغه وفات کېدو نبی علیه السلام په دې غېږ کې راواغستو او د دې سترګو نه یې اوښکې روانې شوې وی ان القلب یحزن والعین یدمع زړه مې غمجن دی ابراهیم په تا باندې او د سترګو نه مې بې اختیاره اوښکې روانې دي ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن یم خفه یم در باندې خو موږ به هغه وایو چې کوم موږ ته الله حکم کړی دی د سترګو نه اوښکې یقینا بهیږي زړه یقینا غمجن وي د دې اجازت په شریعت کې شته دی خو دا کریکې واله او دا چغې واله او ځان له مخونه راشو کول او ګریوانونه شلول دا په شریعت کې نشته دی او حقیقت دا دی که نه چې کوم انسان په حقیقت کې غمجن وي که نه د هغه نه خبرې هم نه کېږي هغه چېرته ځان له یو سیټ ته ناست دی د هغه به صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي غمجن انسان تاسو ټول عمر وګورئ چې په چا باندې ډېر غم راشي که نه د هغه نه خبرې نه کېږي پاتې شه سندرې ویل چې لا هغه پکې ټپې په جړا کې شروع کړي دا ټپې پکې هغه کوي چې هغه سره غمجن نه هغه ځان له شو جوړوي زړه چې غمجن وي که نه بس د هغه صرف د سترګو نه اوښکې بهیږي هغه دې ټپو ته نه وي وزګارو نو جړا د سترګو نه اوښکې بهیدل دا په شریعت کې شته دی د دې منع نه ده دا په اختیار کې نه دي خو داسې ویر کول دا په شریعت کې ناروا دي نو چې کله یو انسان وفات شو نو اوله خبره دا ده چې ته ورته په وخت د ځنکدن کې تلقین د لا اله الا الله وکړي بیا ورله سترګې راپټې کړي خپې لاس ورله سم کړي او دغه رنګې بیا د کفن دفن انتظام زر زر شروع کړي ځکه چې په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي کفن دفن کې به تاخیرو حدیث مبارک کې راځي وایي په صحابه کرامو کې به چې یو تن سحر وفات شو که نه به د زوال نه مخکې هغه دفن کېدو یعنې ماسپښین نه به مخکې هغه دفن شوی او چې د ماسپښین نه به وروسته وفات شو که نه نو د شپې راتلو نه به مخکې هغه دفن کېدو نو چې کله یو انسان مړ شو وفات شو د هغه په کفن دفن کې به تاخیر نه کوي د شریعت مسله ده چې یو انسان مړ شو د دومره مقدار سره ته ایسارولی شي په کور کې چې د هغه قبر پکې وکنستی شي او غسل پکې د وکړی شي د دې نه سوا ایسارول د په کور کې جایز نه دي دا خبره ټیک نه ده چې د پلانکي ځای نه زوی را روان دی د ملیشانو ټیکټ راغستی د دوبۍ نه ټیکټ راغستی را روان را دې شي څه چل وکړي ولې هغه مړ دی دکې خرو ته به دې هم سپاري د ایسارول بیا دومره جایز نه دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چې کله د یو انسان نه روح ووتو ته د په دفن کې تاسو تلوار وکئ ځکه کو چېرته دا جنتي دی که نه نو خپلو نعمتونو ته یې زر تر زره ورسوئ او که دا هم بدعمله دی نو دا خو بیا یو مردار ستاسو په ولو پرته ده زر یې د دې نه ورتا وکئ د دې ولو نه یې زر کوز کوئ بیا لرې کوئ خو نیکمل خپلو نعمتونو له به لاړ شي او که بدعملې تاسو به ترې نه خلاص شه د دې ایسارول بیا جایز دومره نه دي نبی علیه الصلاۃ والسلام علي رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړی وی علي په دریو څیزونو کې به تاخیر نه کوي په دریو څیزونو کې به وروستوالی نه کوي تاخیر به نه کوي کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی الصلاة اذا حضرت کله چې د مونځ ټایم راغی که نه نو په دې کې به وروستوالی نه کوي دا نه چې ورګه کومی دا خو د منافق منځ دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د منافق منځ داسې که نه چې کله ټایم په تېرېدو شي نو راشي دی څلور ټونګې ووایي د چرګ په شان بیا یو څلور ټونګې ووایي او ځان د مانځه نه خلاص کړي دا منځ د منافق دی چې کله د منځ ټایم راغی جومات ته مسجد ته ځان په ټایم باندې را رسوه په دې کې به تاخیر نه کوي دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی والجنازة اذا حضرت کله چې جنازه حاضره شي که نه نو دا ایساروه ما په دې په وړو کې تلوار یې کوه کور کې دا مه ایساروه او دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی پیغله جینۍ په کور کې د جینۍ پیغله شوله دا ځان ته هسې مه کېنوه مناسب رشته ورته کوم ځای کې میلاو شوه هلته یې ورکه نن مصیبت دا دی وی ورګه دې خو لا تعلیم نه دی پوره کړی ورګه دا خو به شپاړسم کوي او ورګه دا خو به امپیل کوي ورګه زه تې لا ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړېږي ته په دې منځ کې نکاح کړی چې هغه ډاکټر شي هغه وایي دا تا راله څه شي کتلی دا راسره کوم نه زه به اوس پخپله خوښه کوم داسې که نه دا خو له نکاح د مخکې نه کړي خو دې ورګه زه تې ډاکټره جوړوم نو چې ډاکټر ته جوړه کړي هغه وایي دا تا راله څه شي کتلی زه به اوس پخپله خوښه کوم نو مصیبت کې ګیر شي دا ولې تا د نبي علیه السلام په حدیث عمل ونه کړه چې دا پیغله شوی وې تا دې تپوس کړی وې پلانکی ځای کې ستا رشته کوم ته پرې رضا یې کو دې وي او ورې کا کو دې وي نه بله مناسب رشته ولې وګوره
نو دا د شریعت موافق خپل غم هم جوړول پکار دی، خپل خادي هم جوړول پکار دی.